ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ویډیو د هغه کسانو لپاره ده څوک چې وایي د ایمو افیلیټ پروګرام نه ما دومره پیسې ګټلې ډېر په اسانه یې مې ګټلې. د ایمو افیلیټ پروګرام نه پیسې په اسانه نه ګټل کېږي او د ایمو افیلیټ پروګرام ټول نه نیګیټیو پوینټس دي هغه نن تاسو ته ښیم. ټول نه اول تاسو ګوره موږ سره د افیلیټ کې ما ته 8 روپۍ شو کړي دي خو دا زه ویډرا کولی نه شم تر څو پورې چې ما 10 نه پوره کړي. 10 به اوس هله پوره کېږي چې کله د ایمو دغه لینک چې ما ته راکړی دی افیلیټ کوم لینک چې ما ته راکړی دا زه شیر کوم که په ټیک ټاک کې که په فیسبوک کې په هر سوشل میډیا پلیټفارم یې زه شیر کوم او دې لینک په ترو باندې کسان راشي او ایپ ډاونلوډ کړي او هغه ایپ کې بیا هغې خریداري وکړي چې کله خریداري وکړي نو ما ته پیسې راځي دلته اول پینډینګ ته پینډ نه ویډرا ته. که صرف ایپ ډاونلوډ کړي نو پیسې ما ته کمیشن به شو کړي چې څومره کمیشن دلته ما تاسو ته تفصیلي ویډیو دې ما باره کې جوړه کړې په یوټیوب کې تاسو کتلی شئ چې ایپ څوک ډاونلوډ کړي نو موږ ته څومره پرسنټ کمیشن راکړي. هغه کمیشن چې کله موږ ته راکړي دلته به راشي پینډینګ ته نو هغه به پینډینګ کې پروي تر هغې پورې چې هغه کس ایپ ډاونلوډ کړي او هغه بیا خریداري وکړي. کله خریداري وکړي نو د خریدارۍ نه پس به د پیسې د پینډینګ نه ویډرا ته لاړې شي. همدغه شان زه تاسو ته د نیګیټیو پوینټ بل ښیم. فار ایگزامپل راځو موږ انوایټ افیلیټ پروګرام ته په دې کې ته ما ته آن هولډ کې څومره ښیي 3 شروع ښیي دا مخکې 3 شوې اوس 30 رالې دا پیسې اوس دلته ما ته ښیي دا ستا پیسې دي او ساتلې هولډ کې دي راکوې نه وجه څه ده ما ته مو افیلیټ پروګرام لینک شیر کړی په خپل ټیک ټاک باندې نو هغه لینک باندې ډېر کسانو کلیک کړو او ته مو افیلیټ پروګرام یې جوین کړو چې کله ته مو افیلیټ پروګرام جوین کو د هغې نه پس پیسې ته ما ته شو کړې چې تا ته مثلا موږ دومره پیسې واچولې خو هولډ کې ساتلې ولې هولډ کې ساتلې چې اوس به هغه کسان چې کوم زما د لینک په ترو باندې تیمو افیلیټ لینک په ترو باندې تیمو افیلیټ پروګرام جوین کړی دی هغه به نور کسان انوایټ کوي چې کله نور کسان هغه انوایټ کړي مثلا د هغې لینک په ترو باندې نور کسان تیمو افیلیټ پروګرام سټارټ کړي نو دا پیسې به د هولډ نه شي ویډرا ته دا ټول نیګیټیو پوینټ دی ځکه پیسې ته ډایرکټ نه درکوي. اوس دا پیسې به تر څو پورې په دې آن هولډ کې ساتلې وي دلته په دې باندې زه کلیک کوم ته ما تفصیل راکوي ګوره دا ایکسپایر شوې دې کس زما د تیمو افیلیټ لینک باندې کلیک کړی او تیمو افیلیټ پروګرام یې جوین کړی خو د نور کسان انوایټ نه کړه دلته 10 روپۍ ما ته شو کړی وي او تر 26 لاست ډیټ 26 مۍ لاست ډیټ که دې کس د 26 مۍ نه مخکې نور کسان تیمو افیلیټ پروګرام ته انوایټ کړی وي او هغه سٹارټ کړی وي نو دا پیسې به زما ویډرا ته تللی وي. اوس همدغه شان لاین دا پیسې وګورئ دې کس زما د لینک په ترو باندې تیمو افیلیټ پروګرام جوین کړی دی 10 روپۍ ته ما ته شو کړي چې دا 10 روپۍ تا ته موږ واچولې خو راکړي نه دي. اوس ما ته چې د ایکسپایري ډیټ څویم پورې دی 25 جولای پورې 2015 او دغه ټایم پورې کال نه ته ښودلی او هغې نه ته ښودلی دی ایکسپایري ډیټ نه ته ښودلی. اوس په کوم تاریخ باندې کس جوین کړی 26 مۍ باندې جوین کړی خو تر دې تاریخه پورې به دا نور کسان انوایټ کوي د خپل لینک په ترو باندې به نور کسان تیمو افیلیټ پروګرام ته راولي که رای نه ولي دې تاریخ نه مخکې دا پیسې مې ایکسپایر شي دلته به دا کمې شي. همدغه شان دې کس ته وګوره دې کس هم اوس مثلا په 26 د مۍ باندې زما لینک باندې کلیک کړی دی تیمو افیلیټ لینک باندې او تیمو افیلیټ پروګرام یې جوین کړی دی 10 روپۍ ما ته راکړي خو راکړي نه دي هسې به صرف راته شو کړي د حواله ستا پیسې راکوې نه دا ما ته وایي چې 19 جولای نه مخکې به دا کس نور کسان انوایټ کوي که انوایټ یې نه کړه دا پیسې به هم ایکسپایر شي. همدغه شان که دا وګورئ دا مثلا اوس موږ ته وایي چې 5 جولای پورې ته یې سره ټایم دی دې کس هم زما لینک په ترو باندې افیلیټ پروګرام جوین کړی دی اوس 5 جولای پورې که دا نور کسان انوایټ نه کړي نو دا هم ایکسپایر شي نو دې پیسو موږ ته هېڅ فایده رانه کړه نو دې باندې هسې عبث خواري کول دي چې ته یو کسان انوایټ کړې چې مثلا راشه زما لینک باندې کلیک کوې افیلیټ پروګرام جوین کړه هغه به یې جوین کړي خو اوس هغه کس باندې ده چې هغه کس اوس نور کسان انوایټ کوي او که نه مثلا که هغه صرف کلیک کو ستا لینک په ترو باندې تیمو افیلیټ پروګرام یې جوین کو نو تا ته دلته پیسې وښیي چې تا ته به وایي چې اوهو ما خو پیسې ډېرې زیاتې وګټلې خو هغه به اصل کې ستا پیسې نه وي هغه کس به اوس نور کسانو ته منتظري کوي چې راشه زما تیمو افیلیټ پروګرام لینک باندې کلیک کوه او ته هم تیمو افیلیټ پروګرام جوین کړه که هغه نور کسان انوایټ کړه تا ته به پیسې درکړي او که هغه نور کسان انوایټ نه کړه نو هسې بس خواري ده.
نو ټول نیگیټیو پوینټ دی هغه دغه دی اسی صرف دا دلته شو کې دا بعضی کسان چې راشي چې ګوره ما 3000 روپیا ما 4000 روپیا ما 5000 روپیا 5000 یورو 8000 یورو مې وګورل دلته ما ته هولډ کې خو دا زما پیسې دا پیسې اصل کې د نوي تر هغه په د نوي تر څو پورې هغه کس نور کس انوایټ نکي دا پیسې د نه دغه څه به یو ایکسپایر کی اخر کې به ختم شي نو دا ټول نیگیټیو پوینټ په دې کې ټول نه کار چې د هارت ایټم دی چې هارت ایټم کې ټول نه هارت ایټم کې دا مشکل نشته ځکه په دې کې وته پروډکټ شیر کې او هغه پروډکټ چې څوک اخلي دا غي لینک باندې کلیک کوي او پروډکټ اخلي نو مثلا ته دا پروډکټ اوس واخلي اوس دا بوتان دي او دې لینک واخلي په فیسبوک باندې ټیک ټاک باندې په چې باندې ته شیر کی او په هغه لینک باندې څوک کلیک کړي شو دا بوتان واخلي ته ته به ډایرکټ خپل کمیشن درکې دې کې دا مشکل نشته هم دغه شان په دې دوه کې دغه مشکل دی که مثلا ته په افیلیټ پروګرام ته راشي نو افیلیټ پروګرام کې هم دغه مشکل دی که یو تاسو دغه لینک شیر کی او کسان راشي هغه لینک باندې کلیک کی او تیمو اپ ډاونلوډ کی نو ته پیسې نه درکې هغه بل ته پینډینګ کې پرتی وي تر څو چې کس خریداري ونه کی چې خریداري کې دا پیسې بس تا وټره ته لاړ شي او خریداري ونه کی دا پیسې هم دغه سن ته به ډیټ درکړي او ډیټ پس هغه ایکسپایر کی نو تیمو افیلیټ پروګرام نه پیسې کټل اسانه کار نه دی دې کې ډیره خواري کول غواړي اول به تک کس انوایټ کې به واقع شه بل کس انوایټ کې نو هله هغه پیسې ته درځي نو تیمو افیلیټ پروګرام چې زما خو نه هغه په دغه وخت په دغه وجه مې خو نه ځکه چې ته یو کس انوایټ کړي دا بل کس هوته زموار نه هغه کس بل کس انوایټ کړي به دا پیسې ته راځي دا ډېر لوی مسله ده د دومره په اسانه چا د پیسې نه ورکړي هغه کسان چې موږ ته دومره پیسې ورکړي دومره پیسې ټول دروغ وي کې دې شډیر کسان به ګټلې مې ځدانه بعضی کسان به ګټلې مې مثلا هغه کسان انوایټ کړي وی اول سره کې چې تیمو افیلیټ پروګرام کې ډېر خبرې کړي چې ټیک ټاک ته ټول ډاکو چې مثلا راشه هغه کسانو به اول سره کې ګټلې ځکه چې هغه کسان انوایټ کړ بیا هغه کسان چې مو د اډورټایزمنت کول هغه نور انوایټ کړ نو دا اولنی کس ته پیسې کړه هغه دویم کس په کیسه میاس کې 4000 پاتې شو نو تیمو افیلیټ پروګرام ټول نیگیټیو پوینټ دی هم دغه دی تیمو افیلیټ پروګرام ته پیسې نشي ګټلې دا سي یو خوب دی مثلا ته یو کس انوایټ کې هغه به بل کس انوایټ کوي به ته پیسې درکې باید دا سی وی چې تاسو کې انوایټ کولای هغه کلیک کولای دا پیسې ډایرکټ ستاسو وټرات راتللی امید کوم چې ویډیو خوښ شي وي خو وخت لري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته